سلامونه د زړه راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشئ تمه ده چې ټول به رک روغ یاستئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دوستانو د ژمنې سره سم ادبي بنډار خپرونه ده. د خپرونې کوربه زه احسان وطن دوست او نن راسره د کونړ ولایت دروند او مشر شاعر ښاغلی شیرزمان صادق میلمه دی. صادق صاحب ستړي مشئ. سلامت اوسئ. تاسو ته او د روم لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه صادق صاحب، کور مو ودان چې راغلی. صادق صاحب دا راته ووایه څنګه مو شعر و شاعرۍ ته مخه وکړله؟ شعر و شاعرۍ ته څنګه راغلی؟ مننه. داسې ده چې انسان همیشه داسې کامل نه وي، کله نیمګړتیا لري، کله زحمتونه ګالي، کله څه کوي کله څه کوي. پخوانی خو افغانستان په خپله باندې د یو غربت او د غریبۍ هېواد همدغسې په انسان باندې همدې چپې تاثیر کوو. په دغه جمله کې په موږ هم تاثیر کړی و. خو د شعر و شاعرۍ منشا یا سرچینه چې کله شروع کېږي، تاسې به اورېدلي یا به هم نه یې اورېدلي. د راډیو افغانستان پخوانی راډیو افغانستان کې یو مسؤل و، هغه عبدالله غمخور په نامه باندې و، نشراتو مسؤل و. د ده یو زوی په نامه د خلیل زما ملګری و، انډیوال مې و. د لومړي ځل دپاره ما او دی سره د څو کالو د کېناستو پاڅېدو وړوکوالي کې جدا کېدلو. هغه د یو ثروتمند سړي زوی و، هغه لاړ تحصیل لپاره او موږ په د کونړ کې بیا د کونړ په یوه ولسوالۍ کې چې هغه د اسمار ولسوالۍ د پاتې کېدلو د ده دا بېلتون ما باندې ډېر تاثیر وکړو. د هغه وروسته بیا ما یو دوه بیته شعر و، راته یاد هم نه دی، خو داسې مطلع ده چې ته زما نه جدا کېږې، زه تا پسې خفه کېږم. بیا دې نه شروع وشو، همداسې ورو په ورو تشویق یو بل تشویقولم او بس شاعر بالاخره د شاعرۍ ډګر ته م راوړم. صادق صاحب خبرې به هم کوو، پوښتنې به هم لرو، ته بیا ځوابونه هم راکوې. خو زه دې وخت کې تا نه یو غزل اورو یا شعر اورو، ځکه چې لیدونکي په تمه دي چې صادق صاحب به نو ښایسته ښایسته شعرونه راوړي. صادق صاحب دوستانو، صادق صاحب زموږ د کونړ مشر شاعر دی، پیاوړی شاعر دی. په دې پیړ کې یا په دې لاره کې ډېر شاګردان لري. نو د صادق صاحب به راته یو غزل ووایي. صادق صاحب ستا نه به یو غزل واورو، بېرته به راشو بیا به پوښتنې وکړو. ډېره مننه. دا شاعر ته خپله غزل شعرونه یو شی چې لیکي هغه کې بېلتون راځي او دا کېږي. خو سلسله دا ده چې شعر هم یو څو ډولونه لري او یو ډول یې دغه نوي عصر سره دا ځوانان چې خوښوي هغه چې عشق ته ډېر غزلي بیا هغه خوشحالېږي. نو زه به هم د ځوانانو د ذوق دپاره یو شعر ووایم. دا ډېر پخوا ما نه په پاکستان کې یو چا خواهش کړی و، ما ته یې ویل چې صادق صاحب ته عشقي غزل نه شي لیکلی. ما چې وره نه یې خوښه علاقه مې ورسره نشته، خو بیا هم لیکم. بیا چې یو شعر مې ورته جوړ کړو، بیا مې چې هغې ته و ډېر زیات خوشحاله شوم. هغه شعر به تاسې ته ښیم. راځئ دوستانو غزل اورو. شعر دی وایي: کتل مې په بلۍ چې مازدیګر ولاړه وه، کتل مې په بلۍ چې مازدیګر ولاړه وه، خماره وه سرې شونډې په هنر ولاړه وه. د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. او خونینه کربلا پرې د یزید شوه رانه هېره، خونینه کربلا پرې د یزید شوه رانه هېره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه. او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه. او صادقه تا ونه لیدله تش په کوڅه تېر شوې، صادقه تا ونه لیدله تش په کوڅه تېر شوې، د ګوټ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه بر ولاړه وه. ډېر ښایسته دی. ډېره مننه صادق صاحب. دوستانو تاسې غزل واورېد د مشر شاعر نه. نو دی زما د عمر څخه ډېر مشر دی، ده ته زه کاکا بابا دا هر څه ویلی شم. صادق صاحب دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې شعر و شاعرۍ ته راغلی؟ وطن دوست صاحب د شعر و شاعرۍ خو تقریبا 40 او شکلونه به کېږي چې شعر ډګر ته مې رادنګلي دي. په ابتدایي حالاتو کې معلومات شعر یو څه ضعیف و، بیا د استادانو سره کېناستل پاڅېدل، د شاعرانو سره کېناستل پاڅېدل، ورو په ورو هغه یو څه ناڅه هغه ځان هم ورسره اړه کړی دی، لارې ځان روان کړی دی، کې ځان روان شوی دی. نو د اوسه پورې هغه ښه شاعر هم ځان ته نشم ویلی، خو بیا هم یو څه ګزاره کوم. 40 کاله کېږي چې شعر و شاعرۍ ته راغلی. صادق صاحب څومره شعرونه دې لیکلي دي؟ شمېر یې داسې په تعداد ما ته نه معلومېږي، خو
درې ټولګې د شعري مې چاپ شوي دي او یوه ټولګه لا تر اوسه پاتې ده چې د هغې د جملې نه یوه ټولګه د شعر چې چاپ شوې ده سندړا په نوم باندې وه بله د خاطرو په نوم باندې او درېیمه د دانګې څوکې په نامه باندې چې هغه اخرنۍ وه او د څلورمه چې مې لیکلې ده البته یو چا پې لیکل هم کړي دي چې هغه دلته والي وفا صاحب پې لیکل کړي اسدالله وفا هغه د کنډر کورونو تر ایوان لاندې دی او تر اوسه پورې شاعر خو بیچاره خو بس د غربت سره ټول شاعران زما ملګري دي او ډېر ښه خلک دي ښه قشر دی زه هر وخت کې دا ستایم او دې ته ډېر دروند سلام د هغوی ته دروالي ته سلام نو دا د غربت سره مخ دي نو دغه جمله کې زه هم یم دغه څلورمه ټولګه مې نه ده چاپ شوې ده متاسفانه اوس هم شته دی لیکلې مې ده خو نه مې ده صادق صاحب دغه د لومړي کتاب نوم دې څه و سندړه د ده معنک لږ لیدونکو ته ډېره ښه دا ما غوښتل چې خلکو ته ووایم دا پخواني ادبیات چې فولکلوریک ادبیات ورته وایي دا هم د دغه ځمکې نه د دې غرونو نه د دې خلکو د انسانانو د دود دستور نه اخیستل شوي دي نو زه به لنډ سندره ته ایستلی چې دغه کوم در وپېژنم دا په اسمار کې دا د اوغوز باغ د آخر سر کې د بینشای دا سر چې اخواته بینشای سر ورته وایي دې خواته دا د اوغوز باغ طرف ته چې ښکاره کېږي د اسمار طرف ته دا د سندړه سر دې ته ویل کېږي سندړه سر لکه نور سرونه ډېر دي د غرونو چرمګل سر دی ویلسوم سر دی چرګو دغه دی د اواره د پلان دی خو دا سندړه غار دغې ته سندړه وایي دا د بینشای سر د اوغوز باغ طرف ته دا د افغانستان طرف دې ته سندړه وایي په تاریخ کې ستاسې په نظر څنګه یا ولې په یو چا باندې د شعر و شاعرۍ الهام راځي دا ښه پوښتنه ده دا ما سره هم یو وخت کې دا سوال و بیا ما یو پوښتنه وکړه زمونږ یو ډېر دروند لیکوال شاعر و هغه محمد جان نشتر په نام باندې و پخوا یې د راډیو افغانستان اردو نه تحقیق کوله په اردو پروګرامونو کې ډېر ماهر و خدای دې وبخښي دلته هم ډېر وخت تېر کړی په چغه سرای کې هم ډېر وخت تېر کړی کابل کې هم ډېر وخت تېر کړی خو اصلا د سوات د مټې و دغه سړی خو دلته راغلی و افغانستان سره یو خاصه علاقه وه او دلته اوسېده ډېر شاګردان یې روزلي دا شعر د هغه د خولې نه ما چې دا داسې یو پوښتنه ما وکړه یو وخت کې چې نشتر صاحب خدای دې وبخښي دا شاعر څنګه شاعر کېدلی شي ولې دا شعر لیکي نو دا وویل چې ګورئ زما دا نظر د هغه خوښ شوی هم دی اوس پورې زه هم تکراروم عرضې کې هغه وایي چې دا ټول کسبکاران چې دي دا یو استاد لري که نجار دی که مثلا خیاط دی که مثلا مستري ډریور دی که جازوان دی کار څوک چې دا د یو استاد نه د یو انسان نه دا شاګردي د یو د مسلک ته رسېږي ولې شاعر خپله چې دی دا د الله پاک شاګرد دی خدای د ده په ذهن کې دغه ملکه ور داخلوي او بس هغه یو عکاسي کوي تاسې که په خپله باندې کله شعر لیکلی سړي په ذهن کې یو انځور جوړ شي یو عکاسي جوړ شي بیا قلم راواخلي زه په خپله چې کله شعر لیکم چې انځور جوړ شوی نه شم لیکلی خو کله چې جوړ شي لکه خط سړی لیکي دغسې شعر تر اخره پورې لیکي دا د خدایي یو ذات دی چې الهي وړتیا ده چې انسان ته او فکر کوم چې رحمان بابا ویلي دی چې شاعري کې الهي خبره نه وي د دنیا خلک به واړه شاعران وو د الهي خبر نو صادق صاحب په دې وخت کې راته کوم غزل وایي نو زه خو مخکې ما عرض وکړو چې زما خو د بعضې شیانو سره زما چې څومره ملي اشعار د یووالي اشعار د سولې اشعار دا مې ډېر زیات خوښېږي نو زه به تاسو ته یو شعر وایم چې هغه دلته کتابچه کې راسره البته په یاد مې نه داسې آزاد نظم دی دا به درته ووایم او بس دا لیدونکي او اورېدونکي به هم واوري او بس تاسې به هم واورئ چې هغه داسې یو غزل دی یو آزاد شعر دی چې وبخښئ ډېر زیات انشاءالله دا به دې کې راغلي دي لکه ما یو مشاعره کې دا ویلی و خلکو ډېر زیات خوښ کړ نو اوس اورېدونکو ته هم دا قضاوت ورکومه چې که ما غلطه ویلې نو هغه دې نه مني او که رښتیا وه صحیح خبره ده ما یو دوست دی چې هغه په پاکستان کې اوس هم مهاجر دی د وطن ته لا تر اوسه نه دی راغلی ما هغه ته یو خط لیکلی دی د شعر په ژبه مې ورته خط لیکلی بلنه مې ورکړې دوستانو زه د صادق صاحب څخه دغه شعر اورو او بېرته راګرځو وایي شعر دی وایي کلی آباد گذر ودان غرونه سمسور د وطن کلی آباد گذر ودان غرونه سمسور د وطن په هر یو بڼ د مرغو شور دی نور راځه کلي ته او د کلالي منګي اوبه لکه د واورې یخې د کلالي منګي اوبه لکه د واورې یخې سپین کټوری په سر سور دی نور راځه کلي ته
او جماعت ډبا دیره گذر چای او چلم د حجرې جماعت ډبا دیره گذر چای او چلم د حجرې ورور همدا د پښتو کور دی نور راځه کلي ته او د پسرلي د ژوند خوندونه پکې نورې مزې د پسرلي د ژوند خوندونه پکې نورې مزې صرف ستا جدایي را کړی زور دی نور راځه کلي ته او د نیمو شپو د پردي کټ نه خوب د ځمکې ښه دی د نیمو شپو د پردي کټ نه خوب د ځمکې ښه دی چا راته کړی دا پیغور دی نور راځه کلي ته او خوالې ناخوالې د ورورۍ په منځ کې کیږي خیر دی خوالې ناخوالې د ورورۍ په منځ کې کیږي خیر دی خو په پردي کور کې ژوند سرتور دی نور راځه کلي ته او مینه بازار د سرو غوټیو لګېدلی پکې مینه بازار د سرو غوټیو لګېدلی پکې د ګلابونو پیر او پلور دی نور راځه کلي ته او دا تور او سور او شین بیرغ د افغانیت نښه ده دا تور او سور او شین بیرغ د افغانیت نښه ده برمې په ټوله نړۍ خور دی نور راځه کلي ته او منم چې جنگ دې نه خوښېږي ترېنه ستړی ښکاري منم چې جنگ دې نه خوښېږي ترېنه ستړی ښکاري زړه مې ته ستا په شانه تور دی نور راځه کلي ته او په خپل وطن سر ورکوو خپله مورچله ساتو په خپل وطن سر ورکوو خپله مورچله ساتو په مونږ یک یو دا تور دی نور راځه کلي ته که څوک دا وایي ستاسې کلي کې پردي څه کوي که څوک دا وایي ستاسې کلي کې پردي څه کوي نو پنجابی ګنې ستا ورور دی نور راځه کلي ته که څوک دا وایي ستاسې کلي کې پردي څه کوي نو پنجابی ګنې ستا ورور دی نور راځه کلي ته که خدای کول هر څه به ښه شي امیدونه شته دی که خدای کول هر څه به ښه شي امیدونه شته دی وزر د سولې زر راخور دی نور راځه کلي ته او صادق د هر وطن ساتونکي او سرباز نه لوګی صادق د هر وطن ساتونکي او سرباز نه لوګی اوس یې په مټو کې ښه زور دی او نور راځه کلي ته اوس یې په مټو کې ښه زور دی نور راځه کلي مننه ډېره مننه صادق صاحب کور دې ودان ښایسته شعر یا نظم و چې لیدونکو ته دې وړاندې کړم صادق صاحب کله چې شعر و شاعرۍ ته راغلې لومړی شعر دې ولیکه کرښې دې تورې کړلې د دغه شعر د اصلاح چا څخه غوښتنه وکړله دا یو وخت کې خوا داسې یو قانون موجود په افغانستان کې چې یو څوک به د مکتب نه خلاص شو بیا به چې ماموریت ته راته خواست بیا کوو چې زه ماموریت غواړم شرط پکې دا و چې یا به عسکري کړې وه خوا نفوس و که نه یا به عسکري کړې وه او یا که به عسکري نه کوله نو د ستاج د دورې یا د امتحاني دورې دپاره به دی په یو دفتر کې د ملازم په صفت باندې مقررېده په دې جمله کې موږ هم وو یو وخت کې موږ راغلو دلته پخوا داسې رئیسان هم ډېر نه وو یوه ریاست و دا ډي ډي آر قمنداني چې پکې ده دلته د کونړونو د پراختیا د پروژې په نوم باندې یو ریاست و یوازې همدا یو ریاست و په دې کونړ کې او یو رئیس یې درلوده چې هغه حیات الله نصرت په نوم باندې و دا موږ 3 کسانو ټیم هم پوره شوی راغلو ورته ومویل چې موږ عریضې هم کړې چې موږ له دغه راکړه ماموریت راکړه په دې کې یو هر څه چې و د هلکوالۍ خیالاتو یو څه ګوستاخي زموږ په دې ملګرو کې یو چا وکړه دې رئیس موږ ویستلو په ډېر زور باندې وځئ ویل داسې تاسې نه مخالفم زه په مخ نو ما باندې ډېر زیات تاثیر وکړ او دا شعر هم په داسې وخت کې لیکل کېږي کله سړی متاثره شي دې مثلا نو ما یو عریضه په شعر ولیکله عریضه مې په شعر ولیکله بیا کله چې راغلم په ډېر څه په عاجزۍ حالات کې چې د دفتر ته ورننوتلم رئیس نشته بل سړی ناست و هغه اوس هم شته دی د چاپلر دی عبدالغفار کوټوال نومیږي ښه شاعر دی ښه لیکوال دی نو زه ته نه وم خبر دا شاعر دی نو ما دا عریضه چې ورکړه نو ده دا عریضه کتله نو ما ته یې وویلې چې تا په شعر عریضه لیکلې ده او زه چې په شعر امر در نه کړم زه به ګیدړ یم نو زما عریضه داسې وه چې ما لیکلي چې شیرزمان صادق محافظ د ځنګلونو وظیفه مې اجرا کړې په امرونو نن د تیر کال قرارداد مې شو پوره بیرته غواړم چې محافظ شم دوباره ځکه ډېر یم عاجزه بې زمینه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لطف څه وشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم اوښکې تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي نو چې ده دا عریضه واخیسته ده دا قسم وکړو چې زه به ګیدړ یم نو ویې لیکله عریضه ما هم ستا عریضه وړاندې کړه ریاست ته
بالخصوص د ځنګلونو مدیریت ته چې د نوې قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نوي کال کې دې خدمت په ځنګلو به ګردش او راسکاري کړي چې حیران کې نور کارګر خپل فعالیت عبدالغفار کوټوال مدیر جنګلات و چرخه اب بس لاړم هغه اجرایه مدیریت ته چې مې وړه بس د سی مکتوب راکړم دا ما د ماموریت چې اخیستلی و د شعر په عریضه باندې که نه نو دا نه وروسته دا سړي زما تعلقات ډېر شو ما به چې کله شعر هغه لیکلی یم هغه ته ښودم نو هغه ډېر پوه سړی و بیا به یې اصلاح کوو په هغه ترتیب دغه عریضه چې د شعر په ژبه لیکلې وه د دې نه مخکې دې شعرونه لیکلي وو هو که نه لیکلي مې هو لیکل مې ما تا ته مخکې ویلي چې یو ملګری زما و پر کوټوالي کې که نه ګیره مې نه وه چې ما داسې یو شعر بیا به خلکو دغه تشویقولم چې ولا ښه شعر یې و دا ښه شعر دا خو شعر دی که نه دغه وخت کې بیا زه غټ شوی وم تقریبا دولسم نه خلاص وم بیا څومره عمر کې وې چې شعر و شاعرۍ ته دې مخه وکړله یعنې پیل وکړه اوم به 18 کلن نه 13 کلن خو شابه کتاب چې د چاپ کېده څومره عمر کې وي هغه خو بیا وخت ډېر بیا خو د بچو پلار وم بیا ډېر وخت خو د کتابونو چاپ کېدل ډېر سخت وروسته اوسني شاعران دومره شعرونه هم نوي لیکلي بیا چې وګوري نن شاعر شوی سبا یې کتاب چاپ کړی دا نه اصل داسې ده چې دا شعر و شاعري ډېر ګران شی دی ما مخکې تاسو ویلي چې زه خپله په دې شرمېږم زه وایم زه شاعر یم البته د شاعرانو په ټولګي سره لاروی زه هم یم داسې یم د اوسني شاعران د احساسات باندې ډک شعرونه لیکي او مثلا بیا چې راته شیخ د خپل شهرت دپاره یو کار کوي داسې فکر نه وي چې دې نه به څوک پیدا واخلي د دې شعر نه د کتاب نه به څوک پیدا واخلي که نه یو شی لیکي د خپل دغه لپاره نو دا شی خپل ذوق دی او نوی عصر دی خلک دغه خو زما په خپله باندې په دومره ځوانۍ کې د کتاب چاپول دا خوښېږي نه ځکه چې کېدای شي هغه شعر هغسې نه وي که نه هغسې لازم نه وي چې د لیکلی داسې دغه وي د هغه کې باید شعر کې محتوا وي شعر کې باید ډېره څه رانغښتي د خلکو اصلاح پکې نغښتي ما درته ویلي چې خلک یې رابللي یو دغه ته یوازې په دغه باندې د شرحمان په بلکل عشقي شعرونه وایي خو هغه داسې نه دي ویلي هغه وایي ګوره وایي مخ د یار او شمس و قمر درې واړه یو دي که نه بیا نو چې داسې یو شعر ویلی دی خو هغه داسې نه دی هغه نبي علیه السلام ته اشاره کړې ده هغه د خدای کائناتو ته اشاره کړې ده هغه حکمت ته اشاره کړې ده د هغه روب ذات ته اشاره کړې ده داسې نه کړي چې هر سړی په دې باندې دغه کېږي چې دا شعر و شاعري چې څوک کله عشقي شعر وایي نو دا به څه رقم یې څنګه دا فکر نه دی صادق صاحب کله چې دې په ځوانۍ کې شعر و شاعري کوله د هغه وخت شعرونه دي عشقي وو حماسي وو د اوس وخت شعرونه دي بیا کوم اړخ کې ډېر دي کوم اړخ لري نو ما عرض وکړو چې دغه عشقي شعرونه خو ډېر زیات کم البته دا شاعر خو ډېر پراخه سینه لري او ډېر آزاد خیاله وي زه کله کله بعضې محفل کې کښېنم که ځوانان یي یا که څه یو قسم دا څوک چې ما ته راوګوري چې دغه سړي ته وګورئ دا په دې خلکو کې ناست دی خو ما څه دا فکر نه وي ځکه زما خیال آزاد دی زما خیال ځوان دی مثلا داسې کوي نو شاعران طبعا د هرې دغه سره د جامعې سره هرې ټولنې سره د هر خصلت سره ځان برابري په هماغه رقم باندې تېرېږي د ځوانۍ یو شعر دی چې هغه به زه وایم وایي چې کسی مورچل لیمکه ډال باڼه دی غشي وله کسی مورچل لیمکه ډال باڼه دی غشي وله د یار د سر خیال به ساتي شیطۍ اکثر واړوه واه ډېر ښه دی ډېر ښه دی او راځه سختو خوړلی د یوروپ مزدورو راځه سختو خوړلی د یوروپ مزدورو غېږه راتاو که په سینه مې لکه غار واړوه څومره ښه دی ډېر ښه او کوڅه کې خلک دي خبرېږي بیا مې پلار ته وایي کوڅه کې خلک دي خبرېږي بیا مې پلار ته وایي په ورځ نه درځم په دې بلۍ مې بر واړوه ډېر ښه دی ډېر ښه نو شونډې دې وچوپوه وخوره د مودو ارماني شونډې دې وچوپوه وخوره د مودو ارماني د منجامه زړوکې پیسکې له ټټر واړوه ډېر ښایسته دی او خواته مې کښېنه غوږ راوړاندې که خبره کوم خواته مې کښېنه غوږ راوړاندې که خبره کوم شرمېږه مه ډاډه ورپاڅېږه دا ور واړوه ډېر ښه دی او صادق خوړلي امنګي د سرو مڼو د باغچو په سپینه ږیره یې نور ته د دې نظر واړوه ډېر ښایسته دی ډېر ښایسته ډېره مننه صادق صاحب کور مو ودان لاړ به شو لنډه دمه به واخلو بېرته راګرځو ادبي بنډار خپرونه دوام لري
هم ستړي مشئ د زلور رادیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د بیبرنر خپرونه د خپرونه کې را سره صادق صاحب دی. صادق صاحب څنګه داسې ګوري کوم غزل یا نظم د لاس کې نو داسې د وطندو صاحب چې دا دوه شعرونه چې ما وویل دا خو لږه شوخي هم وشوه. شاعر ما ته ویل چې دا مې ستاسې په ذوق د ځوانانو په ذوق باندې و، مګر زما چې خپله شعرونه خوښېږي هغه نور دي په شعر کې چې معنا وي، په شعر کې چې د خلکو تخنول وي، مثلا بیدارول وي، دا شعرونه زما ډېر زیات خوښېږي. که راځم د اورېدونکي لږ وتخنوه. نو زه دې اورېدونکو ته به دا شعر آزاد شعر دی دا به ورسره شریک کړم. نو هغه دا دی، عنوان یې دی ناورین. ای خلکو دا ولې داسې وشي، ای خلکو دا ولې داسې وشي چې مو جماعت شهید شي ډېر مقتدیان او د امام په شمول. ای خلکو دا ولې داسې وشي چې مو جماعت شهید شي ډېر مقتدیان او د امام په شمول. تاسې ښاغلي عمرې ډېر نازولي عمرې. آخ دغه ماشوم په څه کې د چا په جرم مړ شو، آخ دغه ماشوم په څه کې د چا په جرم مړ شو. دا مور لري او که نه، دا پلار لري او که نه، دا د 5 خویندو یکې دا یو ورورو. دا مور لري او که نه، دا پلار لري او که نه، دا د 5 خویندو یکې دا یو ورورو. چې تا په دې ناورین کې په سرو لمبو کې وسو، تا په بمونو وسو، تا په ګولو کې وسو. د خدای ظالمه تا ته ګناه نه ښکاري، د خدای ظالمه تا ته ګناه نه ښکاري. هر وخت خطا کوي خو تا ته خطا نه ښکاري. جنازه نه پیژنې، هدیره نه پیژنې، پټکی لونګۍ پرېږده، چادري څنګه د مدرسې او روغتون اړوله خیال نه ساتي. د خدای کتاب ته ګوره، تا ته لاسونه نیسم، د یو کتاب په ځای ډېر کتابونه نیسم. خو ته قرآن نه منې، ته ترېنه بم جوړوې. د خدای کتاب ته ګوره، تا ته لاسونه نیسم، د یو کتاب په ځای ډېر کتابونه نیسم. خو ته قرآن نه منې، ته ترېنه بم جوړوې. چې خوشحالي وي چېرته، ته ترېنه غم جوړوې. راشه د یوې ماشومې د مور د یو بې پلاره یتیم په سر خپل لاس کېږده، چې د خدای د مظلوم دعا قبلیږي که نه، د بدراو شوي انسان خیرا قبلیږي که نه. خو تا کې یره نشته، له خدایه نه ډارېږي او نه دې دا زړه د غوښې چې په چا وسوځېږي. د یو نه 100 وژنې او د 100 نه 100 وژنې. یو عجیبه معما ده، ورور په خپل ورور وژنې، د بل په لمسه څنګه خلک په زور وژنې. زه وایم داسې نه ده، ښه انسانیت ښه دی. د ټول بشر سره مینه کول د انسان په کرامت کې شته دی. دا د ښه ژوند ګوګ دی چې خدای راضي شي درنه، شي پیغمبر خوشحاله. غوره به وي چې وکړې کتاب قلم ته ګوتې او ووایې جنګ مې بس کړه، زما د سولې په لور. نو بیا راغاړه وځه، غیږه په غیږه به شو، ګیلې ناندرې به پرېږدو، مټې به ونغاړو چې دا خپل وطن آباد کړو. او د یو هوسا او روڼ سهار له وړانګو په آرام ساه واخلو. ډېر ښایسته دی. ډېره مننه صادق صاحب. کور مو ودان. صادق صاحب لږ د نظم په اړه معلومات راکړه. نظم څه ته وایي؟ داسې دی چې دواړه د یو لیکوال شاعر خیالات دي، هغه تنظیم شوي خیالات دي. یو خیال غزل ته ګرځي او یو خیال نظم ته ګرځي. کله چې د شاعر هغه لاره چې د ذهن دا کورور ګرځېدلي دي، دا وکتورونه په شعر ته ګرځېدلي او معنا یې خوښ شي، شعر لیکي. او که هغې نه دې بل ته دغه نظم ته دغه وګرځي، بیا نظم لیکي. لکه اوس ما تاسو ته دواړه دا نظم به ولوستو، البته زما خیالات خپله دې راګرځېدلي وو په یو شعر. ځکه دا شعر په خپله د 6 کړیو نه زیاته لږه دغه لري ده که نه، دا په هغه کې نه زیاده. نو د دې لپاره چې یو عمومي موضوع په یو دغه کې راګیره کړي، په جمله بندۍ کې، نو دې لپاره نظم ښه دی. او غزل چې دی، غزل بیا لنډ کوتاهي هغه چې لږه معنا ولري، جوهر هم بیا په دا غزل کې راګیره. تاسې بیا غزل ته کوم تعریف لرئ؟ نو غزل خو خپله د انسان که سړی پاکه ووایي، دا د فیلسوفانو نظر دی. که زه غلط وایم بخښنه غواړم د اورېدونکو نه او د لیدونکو نه هم. خو غزل چې دی په لیک ادب کې، غزل چې دی لکه مثال د سون موادو دی. کوم مواد چې سون کې ډېر صافي، هغه ارزښت هم ډېر لري او کیفیت هم ډېر وي او هغه معنا هم پکې ډېر. لکه مثال خبره زه به وایم،
دغه معدنیات چې دغه نه راوځي د سون مواد چې راوځي دا اوله کې ډېر چټل وي مثال خبرې خو په څه شي نوم یادېږي دروغانیاتو په نوم یادېږي بیا د دې نه لږ دې خوا ته چې لږ صاف شي هغې ته ډیزل وایي چې ښه راصاف شي هغه د پېټرول څخه بنزین ورته وایي بالاخره هغه څومره چې نور هم دغه صاف کېږي هغه نه بیا په غټو غټو دغو کې کار اخیستل کېږي نو د غزل او د شعر او د آزاد شعر او نظم مثال هم داسې دي دغه رقم دي البته نوم او ادب او دغه یو دی د کرامت یو لري یو دغه لري شاعر لیکي نو د یو هدف دپاره بیا لیکي نو دغه ځای کې ما دومره فرق کړی دی چې زه په شعر کې کمه معنا چې یو جوړی هغه په شعر کې رانغښتلی ښه شم خو که چېرته اوږده دغه ولري ده نو بیا دغسې یو نظم لیکم دا راته ووایه صادق صاحب تا خپله په کوم اړخ کې ډېر کار کړی دی د شعر و شاعرۍ نظمونه دې ډېر لیکلي او که غزلې دې ډېرې لیکلي ما هغه وخت سړی غزل ښه لیکلی شي کله یو هنرمند ته ورکړي او هغه د راډیو نه واوري یا د یو ځای کې د دې داسې مې علاقه ډېره نه ده لګېدلې که شعر مې لیکلی نه د غزل په شکل خو شعر عنوان مې ورکړی او نظمونه کې مې لیکلي که لنډې قصې مې لیکلي که بل شی لیکلی دی په داسې شکل باندې دغه ده خاص لکه اوسني عصر کې زموږ خلک چې عام خلک دي د شعر و شاعرۍ یا د ادب سره ډېر آشنا نه دي نو دا ټولو ته غزل وایي زموږ شاعران هم ټولو ته غزل وایي نه غزل بېل شی دی غزل ځان ته یو شی دی لکه هغه یو ملنګجان وایي چې دغه ده یو شعر دی وایي مانه اوس شو خو خیر دغسې د غزلو ځان له خوند یې و د شعر ځان نه دغه یې ده خوند یې و لکه دا ما چې مخکې شعرونه ویل دا غزل نه دی دا شعر دی بلکل شعر دی خو د غزل په شکل په څو بیته کې رانغښتل شوی دی هماغسې دی که نه په غزل او شعر کې څه فرق دی نو خو مې ته وویل چې کله چې عشقي اړخ ډېر لري دې ته غزل ویل کېږي او شعر چې دی هغه چې د جامع دغه راپورته کوي هغه نیمګړتیاوې راپورته کوي دې ته شعر ویل کېږي که د قافیه او ردیف په اړه لږ راته ووایي په شعر کې قافیه او ردیف په څه معنی دی ځکه زموږ ډېری لیدونکي نوي شاعران دي دوی په دې نه پوهېږي چې په غزل کې قافیه په څه معنی ده او ردیف په څه معنی دی او په کوم ځای کې استعمال شي که استعمال نه شي غزل خرابېږي که استعمال شي غزل خوندور کېږي که په دې اړه لږ معلومات راکړي د ردیف او د قافیه خو داسې ده چې ډېر شعر چې برجسته کېږي په ردیف باندې برجسته کېږي قافیه باندې نه برجسته کېږي ځکه قافیه خو لکه لمر او خر دواړه یو دغه لري که نه په قافیه کې برابر دي خر دی او لمر که نه او ردیف هغه دی چې د دې خر په ځای باندې لمر ته بل یو دغه نوم ورکړي یو بله دغه ورته برابر کړي بیا تصنیف بیتۍ ورته برابر کړي دا د ردیف دغه دی چې دغسې مسلسل لاړ شي او د شعر د چوکاټ نه ونوځي تر اخره پورې ستا د شعر یو معنا دي ته ردیف ویل کېږي او که هسې قافیه جوړه نو یو واره په هغه باندې خبره کې بل واره په هغه باندې تاسې قافیه برابر کړي خو محتوا یې او معنا یې پوره نه وي ډېره مننه صادق صاحب که څه هم زما په نظر خو د شعر لیکل به کوم ځانګړی وخت نه لري بیا تاسې په کوم وخت کې ښه شعر لیکئ کله کله زه ځان سره دلته په خپرونه کې ادبي بنډار کې شاعران میلمانه کوم څوک وایي زه سهار کې ښه شعر لیکم څوک وایي زه ماښام کې ښه شعر لیکم بیا تاسې د شعر د لیکلو لپاره ځانګړی وخت لرئ شعر خو ښه شعر چې راځي کله چې سړی خوبولی او شوګیر ته تقریبا ورته وي یا په شوګیري غلبه کړي او د په عمومي اصطلاح باندې د ده فشار غیر هغسې نورمال نه چې دی خوب وکړي لږ جګي چې دی ناست وي نو ښه شعر لیکلی شي د شپې چې یخ شي نیمه شپه کې او کښېني ښه شعر لیکلی شي دویمه د دې چې کله تا باندې د شعر ملکه نازله شي او راشي د شعر خاپیری چې ورته وایي که نه د دې ذهن ته راشي نو هغه بیا داسې معنا لري زه خپله کله کله خط په شان سړی خط دغه لیکي که نه ځینې وخت کې به یو شي ته ډېر فکر کوي او ځینې داسې د خط په شکل باندې بیا لیکي فکر د خط په شکل بیا لیکي لکه هغه د خاصو وختونو دغه زما په خپله چې کوم وخت کې ښه شعر لیکلی هغه لیکمه د شپې چې زه یخ شم او پاڅېږم بیا ښه شعر لیکلی شم صادق صاحب دا راته وویل چې هغه د وړوکوالي او د زلمیتوب او اوس دا دی نو تقریبا که راته غوسه نه شي سپین ږیری یې په دې وخت کې څه فرق دی ډېر فرق دی پکې ډېر زیات فرق دی پکې داسې فرق دی پکې چې بعضې ځوانان چې دی شعر ته ودرېږي او شعر وایي خلک ورته ډېرې درنې چکچکې وایي بلکل نو هغه داسې چې هغه په دې شعر کې افراط خو ته ځکه نه شو ویلی چې دې ته په شعر کې چې یو سړی زیاتی کوي هغې ته اوغلو وایي اوغلو بلکل
هغې ته لکه هسې سړی که په خبرې کې په خبرو کې تیزي وکړي نو خلک هغې ته بیا افراط او افراط یې وکړي سړي د خپل هغه صلاحیت او د خپل هغه زور نه زیات زور وکړي دا دغه دی دې ته افراط وایي خو شاعر چې یو کار کوي نو هغې ته غلو وایي ځکه هغه داسې کوي چې ځینې اوس دا خو خلک یې ګوري مثلا زموږ خویندې مې هم ګوري نشم ویلی خو ډېر زیات چې د هغې دا اوسني شاعران چې دي اکثریت ما مخکې عرض وکړو چې ډېر د دې اشعار په عشق متمرکزوي څومره چې دی جانان یاد کړي څومره چې دی زلفې یادې کړي څومره چې دی خالونه یاد کړي څومره چې دی معشوقه او عاشق یاد کړي نه د دې نه دا نه دي ګرځېدلي چې د عاشق او معشوقه یعنې څه ګوره مینه کول زه وایم زه خپله مینه زما شوق دی چې مینه وکړم د چا سره مینه د خپل الله سره مینه د خپل پیغمبر سره مینه د خپل وطن سره مینه د خپلو خلکو سره مینه د خپل کتاب او مطالعې سره مینه د درس او تعلیم سره مینه بالاخره بیا وروسته د خپل بچي سره مینه د خپل کور سره مینه د خپل اولاد سره مینه دا مینه داسې یوازې ده خو اوسني شاعران ځوانان چې دي ځکه زیات دغه ډېر دی چې د هغوی فکر دا راځي چې دا مینه به یوازې ماغه مینه چې خلکو ته مینه وایي که یوازې به مینه رایي نه مینه داسې نه مینې ته ویل کېږي مینه د وطن سره خو دا مینه ده زه د خلکو سره مینه لرم شاعر ما څو ځایه دا ویلي شاعر دا دومره مینه ناک سړی دی چې هغه دا بم نه ږدي شاعر دومره مینه ناک دی جنګ نه خوښوي شاعر دومره مینه ناک دی چې یو څوک په څپېړه نه وایي شاعر دومره مینه ناک دی چې خلک کوشش کوي همیشه چې خلک وخاندي خلک مینه وکړي خلک وکړي زه په خپله هم دغسې یو عادت لرم زه په کور کې ډېر ګپ شپ لګوم ډېر د بچي سره لګوم د کور والا سره لګوم ګپو سره لګوم د نګور سره لګوم یعنې ډېر ښه ژوند مې دی ډېر ښه برابر هغې چې زما معمولي هم څه غلی کېنم هغې فکر کوي چې دا خفه دی نو بس وروسته هغې نه وایي ولې زما یا په غاښ درد دی یا په لاس درد دی په بچي باندې نو هغې به پوه شي دا خفه خو نه دی خو هسې تکلیف دی ورته نور خفه ګپ شپ مه دی دغه ژوند تېروم مثال د خبرې د خلکو سره نو شاعر باید مینه ناک وي مینه ولري خلک ورسره ولري خلک په ځان راټول کړي دغه د شاعر صفت ډېره مننه صادق صاحب دا راته وویل چې دغه اوس ځوانان چې کله شعر و شاعري کوي یا په مشاعره کې ودرېږي او ډېر زیات تشویقېږي دا هماغه وجه ده چې عشقي غزلې وایي بلې عشقي غزل دغه باندې یا به بدرا وایي بدرا چې ورته خلک وایي لکه اوس مثال یو څوک توهینول یو چا پورې خبرې کول که نه یو مزاحیه غوندې دغه ته بدرا ورځي یا په دې پورې خلک چکچکي کوي یا په عشق او په دغه پورې چکچکي کوي لکه اوس ما ډېرو ځایونو کې دې ته واه واه ډېر ویل شوی ده چې ما مخکې ویل چې صادق تا ودلي دلته تش په کوڅه تېر شو د ګوټ نه چې تاوېږي لکه بر ولاړه وګوره دا یو انځور دی نو خلک په دې ډېر بدرګه شوی دا په هر ځای کې دا بدرګي صادق صاحب هغه د ګوټ نه چې تاوېږي هغه شعر ته ورته نو بیا یې راته وویل دا خو یو خاص وخت کې ویل شوی دی دا داسې نه دی نو داسې د شعر خو معنا لري شعر باید په مفهوم باندې وویل شي ښه شعر چې دی هغه په مفهوم چې ولري زما خوښي صادق صاحب تا مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې 40 کاله کېږي شعر و شاعرۍ ته راغلی په دې برخه کې به ډېر شاګردان او زده کوونکي هم لري او داسې دي چې دا په کوزه پښتونخوا کې یو ورځ یو د تیمرګره کې یو پروګرام و هغه خلک سړی باید اعتراف وکړي چې هغه په شعر او ادب ښه پوهېږي زموږ په نسبت باندې ډېر احترام هم ورته لري نو زه هلته چې لاړم هغه رشته اوسې ځکه زموږ دا تالار چې دی په ولایت کې داسې یو تالار دی تالار ته ورننوتم انانسر غږ وکړو چې صادق صاحب راغی او مخکې ترې راشم دا خلک چې پاڅېدل زه لاړم هلته کېناستم چې کېناستم دلته یو دغه لیکل شوی و چې پښتو څنګه کولی شو پښتو ته خدمت وکړو داسې یو شی لیکلی و ما یو کاغذ راواخېسته نو ما بیا کله چې هغه دغه شو زه یې پاڅولم چې صادق صاحب شعر راته ووایه زه چې پاڅېدم ما وویل چې شعر به زه وایم خو زه ستاسې د دغه بیلر موږ ورته دغه و شعار و هغه ورته بیلر وایي بالکل شعار او نو ما دغسې زه مخالف یم ځکه تاسې لیکلي چې څنګه کولی شو پښتو ته خدمت وکړو خو پښتو خو تاسې د پښو لاندې کړې دلته پښتو خو نشته دا خلک به ډېر خفه شو پښتو ته خو افغانانو خدمت کړی دی ورشئ کابل ښار ته ټول واډونه په پښتو باندې هغه نومول شوي دي یا مثلا موږ هلته علوم اکاډمي لرو دغه زموږ د آرمي قمانده وګورئ دا ټوله په پښتو ده لکه زنګونکش او ولاړسي او بروڅي او شایګرس او کینګرس دا ټول په پښتو باندې دي تاسو خدمت دی ته خو تاسې خفه کېږئ مه ځنه که تاسې بیا دعوا کوئ چې پښتون زه پوښتنه کوم په دې تالار کې که چا جواب کړه صحیح ده که جواب یې نه کړه ټول وویل چې وکړه پوښتنه نو ما وویل چې رونوزی راته تعریف کوي
رڼوزی راته څوک تعریفوي داسې دا خلک غلي شو ټول تالار غلی شو بیا مې ورته چې راو راته تعریف کوي راو راته څوک تعریفوي بیا هم غلي شو نو ما ورته ویل چې اوس مې وویلې چې روډ اوس به ټول وایي چې نه هغه موټرې پرې روانې دي ګاډي پرې روانې دي او یا مې وویلې چې بلب نو تاسو به چې دغه لګېدلي دي که نه څه نو دغه ته رڼوزی وکړي رڼا هغه شی چې رڼا البته رڼوزی خاص تعریف دا دی چې په ډېره سخته تیارۍ کې معمولي ترک ترک رڼا کوي دې ته رڼوزی ویل کېږي که نه او راو خو په دغه غرونو کې دا نری لارو به دې ته راونه ویل کېږي نو ما وویل چې ستاسو پښتو ما په یو دوه درې بیته کې رانغښتې ده ستاسو پښتو دا ده خفه کېږئ ما ښه په جرأت مې ورته ویل نو ما ویل چې لیټ ګیټ او ټیټ درې واړه په انګلیش دي که نه لیټ ګیټ او ټیټ درې واړه په انګلیش دي پښتو کې خو مونږ ور وایو ډیوه او کلکېدل دي نه ډېر ښه په پښتو کې نه مو انټي د پلار ډک دی دادا ابۍ کې هېر کړو د پښتو دا ورکېدل بس یو چک چک په وشو ډېر زیات بیا مې ډېر شاګردان پیدا کړل د یو بیمې رئیس و د ویلې د بیمې اکرام نومې ده ډېر قدر مې هم زه راته زما خالق معیار ورته راته و ماته ویل کتابونه به ماته ویل دا پښتو کتابونه راته وایه دا څه معنا دا څه معنا په ضمن کې بیا د شعر و شاعرۍ پوښتنې مې کولې دغسې ده نو دا د پښتو خاص دغه دی د معنا ده یا د شعر خاصه معنا لکه اوس ما دغه ځای کې همدغه شعر زما خوښېږي هغه ته ما په څلورو بیتونو کې جواب ورکړ چې ستاسې پښتو په داسې ده لکه لیټ دی لیټ موږ روسته ته وو که نه او ګیټ دی مثلا موږ وره ته وو که نه ټیټ دی تاسې کله کول موږ یې کله کولو ته وایو که نه او دا ډېر او انټي او پلانې دا خو بیخي په پښتو کې شته دی نه که نه نو هلته زه خلکو ډېر زیات پېژندل په دې مسایلو باندې بیا پوښتنې رانه کولې او هم به راته دغه و ده احترام به کور ودان یو دغه کوو صادق صاحب زړه مو غواړي چې ډېرې خبرې در سره وکړو ځکه ما خو راهیس پوښتنې درنه نه دي کړي تاسو سره ډېر څه دي ډېر څه درنه نه دي اورېدلي باید ډېر څه درنه اورېدلي خو تاسو د خپرونې زولۍ مو تنګه ده شخصي ژوند ته دې لږ راځم مهرباني که د شخصي ژوند په اړه دې راته ووایي اوس په څه کارونو بوخت وي د دې نه وړاندې په څه کارونو بوخت وي دا خو شخصي ژوند خو زما داسې دی چې متأهل یم اولادونه مې دي درې مې بچیان دي او درې مې لوڼه دي لوڼه مې واده شوي بچیانو ته مې ودونه کړي یوه مېرمن لرم ډېره راباندې ګرانه ده ځان مو پرې ګران یم ژوند خو تشکیلاتي ژوند هم دی ښه په ګپ شپ په هغه د مثلا حقوق یو د بل مرادو او خپله په دولت کې په مختلفو پوسټونو کار کړی دی اوس که سړی وړاندې ځي ښه نه ده خو فعلا هم په دولت کې یو کارمند یم هغه چې د مصروفیت اداره ده او پخوا چې هغه وخت کې مې زراعت کې کار کولم بیا یو وخت کې پرېښودلم دغه مصروفیتونه به یې څه موده وروسته د وطن نه په یو جبر د تاریخ موږ جدا شو لاړو بیا پاکستان کې هلته مې ډېر د غربت ژوند تېر کړو ډېر زیات یو کار مې کړی و چې بچو باندې مې هلته تعلیم وکړو شکر دی بچي مې یو دوه درې په دغه باندې دي په دې خپلو اودو باندې دي او تعلیمونه یې کړي دي او بله خبره پکې دا ده چې زما په کور کې څوک بې سواده نشته زما په کور کې څوک بې سواده نشته ښځې مې هم تعلیم کړی ګیرده مې هم تعلیم کړی نوڼه مې هم کله ایون ګور مې بې تعلیمه ده هغه هم کله کله ماته وایي چې مکتب کې فشار ګپ کې راته وایي چې دا ماته ما بالا مکتب جوړ کړي زه سواد زده کړم نور مې ټول بچي او شکر مې دا مې ژوند دی متوسط ژوند لرم ښه ژوند لرم د چا قرضدار نه یم په چا مې قرض هم نشته وروستی به راته څه وایي غزل راته وایي نظم راته وایي شعر راته وایي نو په وروستۍ کې به داسې وایم چې هماغه د یوه خاطره ده چې بیا دغه نه دی د ګیټ او ټیټ نه چې راتېر شوم نو چې کېناستمه نو ټول رانه خواهش وکړي چې شعر راته ووایه وایي چې شعر نه شعر ووایه ما چې پس د نور سره وایي چې نه شعر به راته وایه نو بس بیا پاڅېدم بیا ما دا شعر ووم مال چې یعنې دې کې به دغه د اورېدونکو ستاسې هغه زما د ذوق چې تاسې پوښتنه لرئ هغه به جواب شي او قناعت به وکړي نو ما شعر داسې ووم مال چې په پټه د کړکۍ نه ما اشنا په تیږو ولي په پټه د کړکۍ نه ما اشنا په تیږو ولي یوه ورځ نه ده هر وخت کې مې دا په تیږو ولي ظاهره خو صالحه نیک عمل ښکلی صوفي دی ظاهره خو صالحه نیک عمل ښکلی صوفي دی خو د بخل د غوسې نه مسیحا په تیږو ولي زه وایم ای خدایه هغه وشرمېږه مړه شه زه وایم ای خدایه هغه وشرمېږه مړه شه چې څوک به څوک په لمسه د بل چا په تیږو ولي او د خدای په عدالت کې مې غوښتلی شرمنده دی د خدای په عدالت کې مې غوښتلی شرمنده دی هغه چې بر ناحقه کور زما په تیږو ولي
او په پوه مرور مې نه دی میرانی دی پلندر دی په پوه مرور مې نه دی میرانی دی پلندر دی چې شنخت د قبرونو د بابا په تیږو ولي او چې خولې یې تکې سرې وي د افغان ولس په وینو چې خولې یې تکې سرې وي د افغان د ولس په وینو صادق به داسې خلک خامخا په تیږو ولي صادق به داسې خلک خامخا په تیږو ولي. ډېره مننه صادق صاحب. په وروستیو کې د ځلا راډیو ټلویزیون لیدونکو ته کوم پیغام لرئ نو مهرباني وکړئ. زما پیغام ټول لیدونکو ته دا دی چې بس دی افغانستان کې 4 لسیزې بدون د کوم اثبات او ثبوت نه افغانان یو د بل په ګریوانه کې خلکو اچولي دي او مرګ او ژوبله ده ژوند دی. ما یې نه زه هلک وم د دغه ژورنالست هم ډېر ځوان وم چې دا جنګ شروع شوی 4 ښکاره وشو هېڅ بې نتیجې خلکو ته باید ښکاره شو راشئ سوله وکړو راشئ اشتي وکړو راشئ یو بل ته غاړه ورکړو یو بل ته ښه ووایو ځان د بل نه بهتر ونه ګڼو بلکې ټول ورونه شو دا وطن آباد به تاسې په د ژوند په خوند باندې پوه شئ مونږ به نه یو خو بیا به تاسې د سولې د مزو نه پوه شئ سوله ښه شی دی او سوله د خدای په افغانستان کې راولي. مننه کوم ستاسو. ډېره مننه صادق صاحب چې راغلې او مونږ ته خوشحاله اوسئ. مهرباني سلامت. د ځلا راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه ادبي بنډار خپرونه چې ما احسان وطندوست درته وړاندې کړله تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسو په درنه چوپړ کې راځمه هر چېرې چې یاستئ خوشحاله اوسېږئ په مخه مو ګلونه د یو ودان افغانستان په هیله.